السلام علیکم. دا وخت دلته موږ په پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون کې موجود یو، چېرته چې پرونه داسې یو ډېر لوی سیمینار د پښتو د املا په باره کې شروع و او نن پای ته رسېدلی دی. په دې کې د مختلفو ځایونو پروفیسرانو او پوهانو ګډون کړی. دلته د افغانستان د کابل نه هم یو نامتو پروفیسر ډاکټر عبدالظاهر شکیب صاحب هم دې له راغلي او په دې یو نشست کې دوی ګډون کړی. دوی نه تپوس کوو چې داسې سیمینارونه د پښتو لپاره یا د پښتو د املا لپاره څومره ګټور ثابتېدی شي. ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه ستاسو نه. زه خو په لومړي سر کې د پېښور پښتو اکاډمۍ ډېره مننه کوم چې د ژبې په اړه باندې په دې تېرو 3-4 کلونو کې چې زه ګورم ډېر بحثونه یې رامنځته کړي. تېر کال هم په باړهګالۍ کې بحثونه شوي، دلته هم وشو، د هغې اثار هم چاپ شوي، مقالې هم چاپ شوي دي. دغسې بحثونه زما په نظر باندې د ژبې دپاره ډېر مهم دي. یو خو دا ده چې په دغسې بحثونو کې موږ ستونزې او مشکلات په نښه کولی شو او دغه ستونزې او مشکلات چې کله موږ په نښه کړو د دې د حل لارې هم موږ بیا لټولی شو. که موږ یې ونه لټو نور خلک بیا ولټوي. خو دغه شانتې بحثونه د ژبې دپاره په هره سطحه کې هغه که په لویه سطحه او په پېښور کې خو پښتو اکاډمي یوه ذمهواره اداره ده. دی باید چې همدغه شانتې بحثونه وکړي او دا خو ضرور نه ده چې موږ د ټولو برخو سره اتفاق ولرو. که څه هم اختلافات شته دی، په هره برخه کې شته دی، خو که موږ 1% یا 2% هم په دغه شانتې بحثونو کې اتفاق رامنځته کړو، د دې معنا دا ده چې موږ 2% د ژبې د معیاري کېدو دپاره او د لیکدود د معیاري کېدو دپاره پرمختګ کړی دی. دې نه مخکې دوی په باړهګالۍ کې هم دغه شان د ژبې په حواله باندې پروګرامونه کړي وو، نو هغې کې هم تاسو موجود وی. په باړهګالۍ کې خو لومړی د املا په اړه باندې چې کوم دغه و هغه په 1992 کال کې زه فکر کوم چې په 90مو کلونو کې شوی و. دقیق تاریخ یې ماته نه دی معلوم. په هغه کې هم د لر او بر ډېر لوی پوهان عالمان دا راټول شوي وو. او اوس هم چې په پښتو اکاډمي کې کومه املا چلیږي تر ډېره د باړهګالۍ املا ده. دغه د باړهګالۍ چې کومه پریکړه وه، فیصله وه، که څه هم په لر او بر کې د دې سره اختلاف شته دی، په کوټه او په قندهار کې هم شته دی، پېښور کې هم شته دی، خو بیا هم دغه خلکو دغه کومه د باړهګالۍ لومړۍ پریکړې چې شوې دې د پښتو ژبې دپاره ډېر کار کړی دی. تر ډېره موږ د پښتو ژبې د معیار چې په لر او بر کې خصوصا د کابل او د پېښور ډېر لږ فرق دی، دا که یوه یا ښکته یې پورته خو دغې د باړهګالۍ پرېکړې چې و ډېره ژبه معیار ته نږدې کړې ده او داسې پرېکړې کیدای شي چې نورې هم شوې. مثلا په لومړي ځل چې کله پښتو ټولنه په کابل کې په 1414 کې جوړه شوله، دوی هم همدغه شانتې مسلسل پرېکړې کولې، دغې کولې، کله بیا د خپلې پرېکړې بېرته تغیرولې. دا ضرور نه چې موږ د یوه پرېکړه یو وخت وکړو او بیا د بل وخت همغه د کاڼي کرښی. یو بل عالم راځي، هغې کې علمي بحثونه کېږي، چې پوهان راځي، هغه بله پرېکړه نفي کېدی هم شي. همدغه شانتې پرېکړې چې دي دا د ژبې د معیاري کېدو دپاره او د ژبې د پرمختګ دپاره ډېرې مهمې دي. تاسو په مستقبل کې په کابل کې داسې پروګرام لرئ چې دې ځای پوهان هلته زه په تقریبا په تېرو 3-4 کالو کې زه د افغانستان د علومو اکاډمي مشر وم. موږ هم دغه شانتې ډېرې غونډې کړي، تقریبا زما په مشرۍ کې 15-20 غونډې شوې وې. موږ غوښتل چې دغه شانتې غونډې وکړو او د ژبې هغه مشکلات او ستونزې چې دي هغه په نښه کړو او بیا موږ د لر بر او د ټولې نړۍ او چې هلته چې پښتانه دي، لیکوالان دي، د دې موږ یوه ډېره لویه جرګه راوغواړو. په هغې کې موږ یو دغه خپلې پرېکړې اعلان کړو، دغه بحثونو ته واچو. حد اقل یوه هفته 15 ورځې په دې باندې بحثونه وشي او د دې هغه نتیجه بیا ټولې نړۍ ته موږ وویو چې بیا ټول پښتانه، ډېر پښتانه د دې دغه پیروي وکړي او د ژبې پرمختګ کې مؤثر واقع شي. ډاکټر صاحب ډېره مننه ستاسو.